يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله مولانا العظيم. د دغه نه مخکې رکوع کې د دوی ډلې تذکره وشوله. اوله د مؤمنینو د الف لام میم ذالک الکتاب هدی للمتقین تر دې اولئک هم المفلحون پورې. بیا په دوی آیتونو کې ان الذین کفرون تر دې عذاب عظیم پورې د دویمې ډلې چې آل کفار ولا. اوس دریمه ډله چې د منافقینو ډله دو نو د من الناس نه تر دې آخر رکوع پر استر رکوع دا ان الله علی کل شیء قدیر پورې د دوی تذکرہ دو. نو منافق دا چته وی شي هر څوک کې پیژني چې په زړه کې کفر وي او په خوله باندې مسلمان ځون ظاهروي. ځکه چې کچیرته کفر خو دې دا اسې هم وي د مسلمان د ځون ویلې ظاهروي نو دې کې د خپل فائدہ وي د مسلمانو حالات معلوموي د مسلمانو نه ځون مخصوص کړي چې کچیرته ثبوته جنگ جګړه شولا جهاد حکم وشو نو بیا خو موږ مسلمانو په صف کې موږ به دوی نه محفوظ وو. اوس منافقین دا په دوه قسم دي. یو منافق اعتقادي ده او یو منافق عملی ده. منافق اعتقادي چاته وی شي منافق اعتقادي چې په زړه کې کفر وی ایمان نه وي او په خوله باندې ځون مسلمان ظاهروي دغه ته منافق اعتقادي وی شي. دا د کافر نه هم بدتر ده د مشرک نه هم بدتر ده او خطرناک ده. دې وجنه الله جل جلاله دته چې کومه سزا سنو کړی هم د کفارو نه د مشرکین نه سخت ده. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. الله جل جلاله فرمایي چې منافقین بشک سره فی الدرک الاسفل من النار د جهنم د اور په غیلون د طبقه کې ګوري. نو په ټوله کې غیلون د لوند جهنم چې دا منافقین سزا په هغه کې ځکه چې مسلمانو ته دوی نقصان اغاز یو تر سي. او بل منافق عملی ده. منافق عملی دیته وی شي چې په زړه کې ایمان وي زړه کې کفر نه زړه کې ایمان وي په خوله باندې هم مسلمان وي ولیکن عملونه د منافق ونی. نو اوس د منافق څه اعمال دي؟ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بخاری شریف روایت ته هغه ذکر کړی دی اذا حدث کذب چې کله درویغ خبره کوي نو درویغ پکې نو یو صفت یو عادت د منافق درویغ ویل دي. اوس درویغ ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه صحابي پوښتنه وکړه چې د الله پیغمبره مسلمان چې دا مسلمان مؤمن زانی کې دی شي علیه الصلوۃ والسلام چې مسلمان زانی کې دی شي غال کې دی شي یا غال کې دی شي درویغونه علیه السلام چې درویغونه مسلمان نشي کېدای. حدیث شریف کې درومي چې کوم سړی درویغ وي نو د الله پاک د رحمت کومې فرشتي د سره چې دا د اذن دمر لري لوري شي لکه یوم الفاصله چې کسه د خلینو د بدبوئی شروع شي مشته خو یې پته لګات نه لګیږي. اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنها نو دا یو صحابیانه دو زه صحابیانه دو د زون طرف ته بچای وو اغه دی ور کې سره لېبه کوله نو دې ځاغه ته چې بچی आले روشا مشغوله بیا وې چې روشا څه شي در کوم پیغمبر علی السلام ته ودرېد نو چې کله ته ودرېد بچای ته روغ دای کور ترون په پیغمبر علی صلوات و سلام ته وې چې څه شي خامخاویر کا کني په دروغزونی کې به تبیا روشي چې ته بچای دروغ په دغه نیت باندې او په دغه سوچ باندې هغه ته دا سوچ ویر کو چې څه شي در کوم بیا په حقیقت کې څه شي ویر نه کو بیا د بچی ته دروي خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دم رسه هم په دوی ته دې تنبیه ور کوله چې داسې نه په دغه کې نقصان دی نه وشي. یو محدث تا
مخکې وخت کې داسې احادیث نه وو چې کتابونو کې دوی بند شوي وو، نو یو چا به احادیث شدي کړي وو، نو بل طالب به ورغه هغې به چې موته به ته احادیث را زده کوې، نو بیا به یې احادیث به تاسو نو کول یو د شوي به ټوله د امام بخاري رحمت الله علیه چې نن دغه دومره کتاب لیکله د پلکونو زرګونو احادیث دي، یو د هغې پلکونو نو دا هر څه د هغې په ذهن کې محفوظ وو، سره د سند به ته یو دی وو. نو دا یو محدث و هغه ته چا وایي چې فلانکي کلي کې یو محدث ته د هغې سره داسې څه احادیث دي چې د تو سره نشته، وی ښه دا خو چې زه د هغې نه حاصل کړم، وی روان شم په ګنټې ګنټې مزل یې پسې وکړه، څو ورځې مزل یې پسې وکړه، چې کله ور ورسېده نو داسې په خپل پټي کې لګیاو او ګوړې ته داسې پلاو نیوله، ګوړه یې غوښتله، نو چې کله یې دا ورته شو کوله چې دا ایمو لمن کې د ایمو په پلاو کې څه شی فروغ ته چې دا دیر کړه، نو چې کله ګوړه ورته ورسېدله د ګوړې مرکنډي ته یې لوس واچو، پلاو یې پرېږده، پلاو یې هېڅ نه و پکې. نو دا محدث هغه ته رسېدلی و چې کله یې ولیده چې ته د ګوړې سره دوکا کوې، فورا مې نه واپس شو، غږ یې په وکوي چې ته خو روغللې ودرېدلې او نوره څه شو بعد دې نه وایي تیش ترغلی او څوک یې؟ وی د نبي علیه صلات وسلام احادیثو پسې غلی و، چار د وینو چې ده سره څه احادیث دي، نو مو یې آبو دې نه زده کوي چې خو دې بیا زده نه کړل سره شته، خو دا وی تو نه یې نه زده کوم، وی ویلې وی ځکه چې ته په دې مو په مخ کې د ګوړې ته دلته کې دوکا ورکړه، نو کېدای شي د نبي علیه السلام په احادیثو کې هم ته متدروغ وایې، نو دومره سه احتیاط د مو عزتمند دی. نو به هر حال د منافق یو عادت څه ده؟ اذا حدث کذب، چې کله خبره کوي نو درویغ یې، او دویم عادت اذا وعد اخلف، چې کله د چا سره وعده وکړي نو د هغې خلاف کوي، وعده متوي، وعده که یو سړی د چا سره کوي هغې ټیم کې هم نیت دا وي چې زه به د وعده سره پوره کوم، بیا یې هم نیت دغه وي چې زه به د وعده سره پوره کوم، حالات خو داسې روغل چې ده ته د هغې وعدې پوره کولو موقع میلاو نه شوه، نو په دغې کې به دا معذوره ده. او که یو سړی د چا سره وعده کوي د اول نه یې دغه سوچ و چې دا وعده زه سر ته سره نه رسوم، وروسته هم دغه سوچ و پیدا شو چې د وعده زه سر ته سره نه رسوم، هېڅ قسم ته موانع نشته ده، عذرونه نشته ده، او هغه وعده سر ته نه رسوي، نو دغه د هغې منافق عمل ده او عادت ده. بهرحال زه په دې کې نن سوه الله مو دماغ کې موږ ټول راغلي د څومره د منافق اعمال چې ذکر کېږي داسې په زړونو باندې سوچ کوو، درویغ نن په چا کې موجود نه دي، وعده خلافي نن په چا کې موجوده نه ده. او بیا نبي علیه السلام فرمایي واذا اؤتمن خانه، چې کله امانت به سره کښېږدوی شي، امین جوړ کړی شي، نو په هغې کې خیانت کوي. اوس امانت څه شی ده؟ د امانت مختلف اقسام دي. المستشار مؤتمن، علیه السلام فرمایي چې مستشار دغه امین ده، چا نه څوک مشوره طلب کړي چې یاره دغې بارې کې ته مو ته څه رایې وکړې، پوه کس وي، نو ته مو ته په دغې بارې کې څه رایې او مشوره وکړې. اوس چې دا یې پوهېږي چې دا کومه خبره زه ورته کوم په دې کې د ده خیر ده، هغه ورته وکړي، نو دا یې امانتداره ده. او که دا یې پوهېږي چې زه د کومه خبره چې ورته کوم دې کې خیر نشته، نقصان یې ده، ده هم په دغه مشوره کې خیانت وکړو. المجالس بالامانة، علیه السلام فرمایي چې مجلسونه امانتونه دي. او دمرسې فرمایي چې یو کس ته کله خبره کوي، چې دوه درې ملګري کسان مې سره نسته دي او خبره دی هغې ته کوي، او دې دوران کې په خوله دی نه وایي چې یاره دا خبره امانت تو، دا لیدلو یې وکتل چې څوک داسې شته خو نه دی چې هغه یې چاته کول نه غواړم، په خوله دی نه یې ویلي، نو دغه خبره هم په امانت کې ده. اوس که دا د دغې مجلس نه ته اپله کوې، نو دا ته د دغې مجلس خیانت کوې. دارنګې د خپلې ښځې مجلسونه دا امانتونه دي، دا به د چا سره څوک نه کوي. او مال څوک دیر کړي ورته وایي یا بل شی دیر کړي، ته وایي چې دا امانت دې سره کښېږده، په هغې کې ذره برابر هم ته تبدیل نه شي کولی. فقهای کرام فرمایي چې یو کس ته هغې چا ته یوه داسې تیله یې ورکړه، پې کې پیسې وې چې دا امانت دې سره کښېږده، نو په هغې باندې ټیپ تیر شو، دغه تیلۍ باندې ګردې کښېنستلې. اوس دی دا هم نشي کوای چې د دې تیلۍ باندې کوم مزر بدل شوی ده، او دا چې دا مزر به ورته بدل کړي، یاره دا خو زوړ شوی ده، ګردې دي بیر باندې، نو نه به ورته بدل کړه، دته د دې هم اجازت او گنجایش پکې نشته ده. بې عینه منو ان هغه تیلۍ چې کوم انداز سره ورکړي به هغه شی ورکړي.
ګړدا که په پروت خدای طرف نه پروت تبدیلی پکې دی نشي کوي امانت دمن چې سخت مسله ده نو د منافق سو علامتونه ذکر اذا حدث كذب چې خبره کوي درویږي و اذا وعد اخلف وعداو کې مخالفت کوي او اذا اؤتمن خان او چې کله امانت وسرک شي دی کې خیانت کوي و اذا خاصم فجر دا بخاری شریف کوم روایت په دې کې دا الفاظ شیخ سے چې دا سره ذکر دي ذخیرۃ الجنان تفسیر لیکلی دي نور حدیثو کې عموما د درې ذکر شوی دي چې خبره کوي درویږي وعداو کې مخالفت کوي امانت وسرک شي دوی شي خیانت پکې کوي هو و اذا خاصم فجر چې کله جګړه کوي د چا سره غوسه شي نو بیا فجر بیا زیاړې کوي د جګړې په وخت کې بیا د زیاړې کوي او باد را دی گاډي وړي نو شیخ صاحب لیکلي دي چې نه موږ مسلمان منافق سره ته پریښه ده هغه خو چې کله په چا سره جګړه کوي زیاړې کوي موږ خو په غاب کې پټو کې هم زیاړې نه بل چار نشته انسانون خو څه کوي چې زنور ته هم زیاړې کوي کور کې شزینه چې کسه غول رغونې ترنجا کوي یو غلط او کی پي کم کی وغیرہ وغیرہ چرګیالي دریو کی بیا چرګ هم نه مف کوي غوم نه مف کوي زنور هم نه مف کوي وړي کی هم نه مف کوي د مو عزتمند دا ټول نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې دا د منافق اعمال دي نو منافق او درنګ الله قرآن کې ذکر کړی اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى کله المنس ودري نو سست انداز کې دریږي چې کله چاري ته ویلوړي نو ته کوم ماشين نه بستر کیږي نه 24 غنټه لګیای پروا هم نه او چې کله المنس ودري ته کاډو کې موت دي او زنه خو بس نوس چې ته هم پکې بونه لټای دا د منافق علامات علی صلوات و سلام نبی الله جل جلاله فرمایي چې المنس کله ودري نو بالکل داسې سست ویلوړي المنذر باندې بوجوي کول به نن موږ مسلمان المنس کوونه اغیل منځونه کول او انداز به داسې اون چې دلچسپي به پکې نه و او یراؤون الناس ریا پکې کوي د الله د خوف ته وجه نه کوي الله ایمان خو په زړه کې شته نه ده خلق ته ځون شي چې ګوره زه مسلمان یم زه لمونځ کوم او ولا یذکرون الله الا قلیلا د الله جل جلاله یود نه کوي د الله ذکر نه کوي او کوي او الا قلیلا لږ کوي نو د منافقین چې د الله ذکر یې کوم خو لږ کوي ونن په زور باندې سوچ وکړه چې مو په د 24 غنټې کې موبایل وخت کو سره ډیر ده موبایل نه ټوله شپه ته پروت پروا مې نه خو د الله جل جلاله ذکر چې را 33 مرتبه سبحان الله وای چې کله سمله 33 مرتبه الحمدلله وای 34 مرتبه الحمدلله وای لږ بداو کو تلاوت وکړه درود شریف وای کلمات وای باب وای د څومره فضایل دي دغه فضایل نو زون خبر کا نو چې د آی منافقینو د لیست نه خوځو نو الله جل نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا د منافق علامې دي نو منافق په څو قسمه باندې شو منافق په دوه قسمه یو منافق اعتقادي ده یو منافق عملی ده منافق اعتقادي اوس وخت نشته ده یا مسلمان ده او یا کافر ده البته منافق عملی دا ډیر دي نو په ځون باندې سوچ هم کو چې هغه زخه په هغه کې نه او د منافق سزا هم ټول ته معلومه ده چې څومره سخت سزا دی نو کوم اعمال کا شیخ صاحب لیکلي چې کپچا کې دغه څلور وړ صفات د منافق موجود وي خو پکا منافق ده او کچا کې یو موجود وي به د وی درجه منافق ده پچا کې دوا موجود وي به د دویمه درجه منافق ده پچا کې درې موجود وي به د دریمه درجه منافق ده او دغه نه بهرال کا الله مدوینه وسوتی کار پکې ویني د هغه نه به موږ توبه وسو چې الله پاکه کوم سمې چې کړي دي په هغه متمافیو کې بیا باندې داسې نه کوم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين او بعضې د خلقنا غڅوک دي یقولو چې ای آمنا بالله چې موږ ایمان اروړه په الله پاک باندې وباليوم الآخر آخرت ولرز باندې وما هم بمؤمنين او ندي دوی مؤمنين ایمان اړونکي يخادعون الله والذين آمنوا دوی دوکاویر کوي په خپل ګمان کې الله پاک ته والذین آمنوا خلق ته دوکاویر کوي امنو چې هغه ایمان اروړه نو دوی دوکاویر کوي الله ته دلته کې سوال دا ده چې دوکا خو سړی هغه چاته ور کوي شي چې هغه نه پوي هغه ته په خبره په اچار کې علم نه بیا په کې هغه ته دوکاویر کوي شي نو الله جل جلاله د ارتشي وته علم دا د پټه او د جواته
بیا الله پاک ته دوی څرنګه دوکا ورکوي. نو د هغې جواب دادا چې الله ته دوکا نشي ورکولی. صنعهم کصنع خادعین، د دوی هغه کومه صنع عادت طریقه یې دو طریقه یې داسې دو لکه یو کس چې چاته دوکا ورکوي. الله ته دوکا نشي ورکوي، په خپل ګمان کې دوی داسې لکه الله ته چې دوکا ورکوي. یخادعون الله والذین آمنوا، دوی دوکا ورکوي الله جل جلاله ته خپل ګمان کې، والذین او هغې خلکو ته دوکا ورکوي آمنو چې هغې ایمان اروړه. وما یخدعون الا انفسهم، او دوی دوکا نه ورکوي مگر خپل نفسونو ته یې ورکوي، خپل ځانونو ته یې ورکوي. ځکه چې د کوم اعمال دای کوي د دوکې والا د ګډې وډې چې کوي د دې نقصان به چاته یې خود ته به وي. نو دا داسې ده لکه خپل ځان ته چې دی دوکا ورکوي. وما یشعرون، او دوی ته د شعور هم نشته، د دغې خبرې پته هم نشته ده. شعور، عقل، علم. علم دا د هغې چا وي چې هغه صاحب عقل وي. د صاحب عقل د هغې سره علم وي، لکه انسان کسه، جنات کسه، ملائک کسه. او شعور د هغې چا سره وي چې د هغې کې عقل نه وي، لکه حیوانات کسه. نو خو شعور دته دومره فایده ورکوي چې په ده باندې کوم حالات ارترومي د هغې د احساس کوی شي، لکه سوړه ده، غرمه ده، الوږه ده او تنده ده. دومره رسې اشیاو باندې په نقصان او په فایدې باندې ځناور پیږي چې په دې شي کې مې نقصان ده او په دې شي کې مې فایده ده. الله فرمایي چې دا منافقین دغه خو بالکل د ځناورو امره هم شعور نه لري. هغې کې شعور خو شته که نه، دومره احساس ورته کېږي چې په دې کې مې نقصان، دې کې مې فایده. دوی سره خو بالکل دی که عقل خو سره نشته، شعور ته به یې که پکې نشته ده. وما یشعرون، او دوی پیږي نه، شعور نه لري. فی قلوبهم مرض، په زړونو دوی کې مرض د نفاق ته. فزادهم الله مرضا، پس دوی ته وزیوت کا الله جل جلاله مرض د نفاق. ولهم عذاب علیم، او دوی لره د عذاب علیم دردناک. بما کانوا یکذبون، بسبب د هغې چې و دوی یکذبونه چې دوی درویغ ویله. درویغ یې دغه ویل چې په زړه کې کفر او په خوله باندې ویل چې موږ مسلمان یو. نو د دغې د وجې نه الله فرمایي ولهم عذاب علیمون، دوی لره ډېر سخت عذاب ده، دردناک عذاب ده، دردناک. واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، او چې کله دوی ته وویل شي لا تفسدوا، تاسې فساد مه کوئ، فی الارض په مځکه کې تاسې فساد مه کوئ. چې کله خبره کوئ درویغ مه، ودخل فی هم مه کوئ، او جګړې وخت کې، غصې وخت کې زیاړې هم مه کوئ، د وعدې مخالفت هم مه کوئ، امانت کې خیانت هم مه کوئ. دا فساد فی الارض ده. خبرې کوي درویغ پکې یې، امانت کې خیانت کوي، وعده خلافي کوي، دغه فساد فی الارض ده. الله ته فرمایي لا تفسدوا فی الارض، یا د مسلمان خلاف منصوبې جوړول او هغې ته قسم غلط تدبیرونه اختیار کول، نو دغه فساد فی الارض ده. دوی ته چې کله وویل شي لا تفسدوا، چې تاسې فساد مه کوئ فی الارض په مځکه کې. قالو، نو دوی انما نحن مصلحون، انما خبره ده دو نحن مصلحون چې موږ اصلاح کوونکي یو. انما پخه خبره ده دو نحن مصلحون چې موږ اصلاح کوونکي یو. الا خبردار، الا د دې پوره تنبیه وي، لکه څوک پوهېږي او خبردار ورغودره دغه خبره. الا خبردار، انهم هم المفسدون، بشک سره دوی فساد کوونکي دي. ولکن لا یشعرون، او لیکن دوی ته شعور نشته، دوی ته پته نشته. واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، او چې کله وویل شي دوی ته آمنو، چې ایمان وروړئ، کما آمن الناس، لکه څرنګه چې ایمان اروړه الناس خلکو. الناس کې الف لام عهدي دي، صحابه کرام نه مراد دي. لکه څرنګه صحابه کرامو ایمان اروړه، درنګي ایمان تو سروي، لکه څرنګه چې آپ خپل ایمان کې مخلص دي، د هر حکم دی الله تابعدار دي، د هر خبرې دی نبی علی سلام تابعدار دي. دا غرنګي تو سي ایمان وروي، د الله د هر حکم تابعدار شوي، چل ول ما کوي، ګډه وډه ما کوي. نو دوی سي قالو دوی انؤمن کما آمن السفهاء، آیا موږ ایمان ورو په شان دی هغه کسانو، په شان دی هغه چا آمن السفهاء. انؤمنو، آیا موږ ایمان ورو کما آمن السفهاء، لکه څرنګه چې ایمان اروړه السفهاء بیوقوفو خلکو. صحابه کرامو ته بیوقوف ویل، دغه کمقلو غوندې ایمان موږ ورو. اوس دا کمقل ویلې یې ته ویل د دنیا په لحاظ سره، چې ګوره د دنیا څومره نقصانونه وکړل،
لوی لوی مالونه دولتونه یې سره وو په چار دا و چې تجارت کې اچولي وه کاروبار یې په بړه وکړه وه بنګلې په جوړې کړې وه او دوی څه وکړل دوی خو د دغې د پیغمبر د پر خپل کورونه پرېږدول خپل کلي یې پرېږدول او دارنګې خپل جایدادونه یې پرېږدول د رشته دارو سره یې دشمنۍ اوخوستلې صحابه کرامو کې څومره لوی لوی صحابه مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه دومره مالدار و چې څه انتها یې نه وه د مور پلور اکلو ته زوی و ایمان یې چې روړه نو مور پلور یې جوړې هم یې نه ویستلې نبي علیه الصلاة والسلام ته چې کله پلار داسې په یو پړکا یې په زونه نغوښته او هغه یې مور داسې په خندق پې ته مور کې رخم وي دا یې کله کور نه راوته نو مور یې په خندق پې تر وتلې پي کې داسې زون پټ کړه او بیا چې کله دا مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه غزوه احد کې وفات شو نو د عده د پوره کفن هم نه پوره کېده چې کله به دغه سار به یې په پټ کړه نو پښې به یې رامنډې شولې او چې کله به یې پښې طرف ته اروسه کړه پښې به یې پټې کړې سار به یې رامنډ شو نبي علیه الصلاة والسلام یې ته فرمایي چې سار یې پټ کړئ وجعلوا علی رجلیه علی اسخر چې په دا پښې باندې سرګړي وچوئ نو داسې مرګ په حالت کې نو دوی وی دا خو داسې کسان دي دنیا خپله تباه او برباده کړه نو کمکل دي داسې غوندې موږ ایمان وروړو الله څه یې نو الله فرمایي الا انهم خبردار بشک سره دوی هم السفهاء او دوی کمکل دي دوی بیوقوف دي ولکن لا یعلمون ولیکن دوی د دې علم نشته وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا چې کله دوی ملاو شي ملاقات وکړي د هغې خلکو سره آمنو چې ایمان یې راوړه ده قالو دوی وایي آمنا چې موږ ایمان راوړه چې کله مسلمانو سره ملاو شي موږ هم تاسې غوندې مسلمان یو بخیري وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ او چې کله واپس شي خپلې شیطانونو طرف ته خپلې سردورونو طرف ته خپلې لیډرونو طرف ته نو قالو دوی وایي هغه کسانو ته ان معکم چې موږ د تاسو سره یو لکه سره تاسو په کفر ټینګ وي درنګ تاسو سره موږ هم په کفر یو نو بیا هغه کوي چې یا مسلمانانو سره مسکول دا هغه جواب کې نو انما نحن مستهزئون خبر ادا چې موږ مستهزئون استهزاء کوون کې په مسلمانانو پرې ټوکی کوون کې په مسلمانانو پرې ایمان مونږ دروړه مړه ټوکی نخري ور پرې کوو الله یستهزئ بهم الله جل جلاله بدلا د استهزاء دوی ته ور کوي د کوم لفظ معنا چې الله پاک ته نسبت مناسب نه وي الله خو چا پر ټوکې نه کوي که نه نو بیا به د هغې معنا په داسې ظاهري معنا که د دې الفاظو کوي به داسې دو چې الله یستهزئ بهم الله ټوکې کوي په دوی پورې خدای الله پاک سره د ټوکې نسبت ورته مناسب نه ده لہذا مفسرینو د دې معنا داسې کړي دي کو به هم دغسې الله یستهزئ بهم الله پاک دوی ته بدلا د ټوکې ورکوي ويمدهم الله دوی ته مهلت ورکوي فورا يرمسي نه چې کون دې سړي زوی دې نه جوړ شي او فی طغیانهم یعمهون دوی دی په خپل سرکشۍ کې یعمهون سرګردانی خپل چې کومې سرکشۍ دوی کوي په هغې کې دوی سرګردان او حیران ګرځي یا الله نر نسی د به وخت نیولې هغه روشي یا په ځون باندې حیران وي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین